دا یو ورو سوال کړی دی چې ما یو پوره ورځ وي 5 لمونځونه مې وکړو او بیا راته وروسته پته ولګېده چې زه د جنابت په حالات کې وم نو اوس به څه کوم الجواب دا خو د مانځه لپاره شرط دی چې دا سړی به څه پاک وي اودس په حالات کې وي نو دې ورور ته موږ دا وایو چې ته به اوس دا کې چې دا لمونځونه به بیا راګرځوي دا لمونځونه نه دي شوي او ګناهګار نه یې پې وجه دا وه چې د نه یېرو دې د لاسه د الله نه رانیسي ګناهګار پې نه او نور ته باندې دا دي چې د لمونځونه به بیا کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي لا تقبل صلاة بغیر طهور بغیر د اودس نه الله لمونځ نه قبلوي او روایت کې راځي لا تقبل صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ په تاسو کې د یو کس لمونځ نه قبلېږي چې کله اودس مات شي د هغه وخته پورې چې څو پورې اودس بیا نه یې کړی نو چې دا ورور د جنابت په حالات کې خو معنی دی چې اودس یې مات وکړه نو چې اودس یې مات و نو لمونځ یې نه کېږي والله اعلم